السلام علیکم. په دې سایت کې چې تاسو ته د کوم ویډیو کلیپ ښکاري نو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دی چې د خپل خوږ ملک دپاره پاکستان دپاره یو خصوصي دعا کړې ده. ډېره ښایسته دعا یې کړې ده. خانه کعبې ته مخامخ ولاړ دی، الله پاک ته دعا کوي د خپل ملک دپاره. نو مخکې له مې ویډیو کلیپ راغی، ډېر زیات مې خوښ شو چې یو وړه غوندې ویډیو پې جوړه کړمه، ځکه چې دا هر یو پاکستاني دپاره دا پکار دی چې دا په خپله مو ګوري او نورو ملګرو سره هم شریک کی، ځکه چې هر یو کس امین وایي، هېڅ پته نه لګي د چا په خوله کې خیر دی چې الله پاک موږ د دې ضلالت د دې مصیبت نه خلاص کی. نو زه هم ګورم، تاسو هم وګورئ، مخکې ملګرو سره شریک هم کوئ او هر یو انسان په کامنټس کې امین ولیکئ. نو راځئ چې د شیخ صاحب دا دعا واورو او دعا سره سره موږ هم امین ووایو. نو راځئ واورئ. پاکستان ته دعا کوي چې خدای حفاظت وکړي. یا الله زموږ د ملک حفاظت وکړي، د ملک د ټولو ادارو حفاظت وکړي. کم سیلابونه چې راغلي دي او کم پکې مړه دي، خدای شهادتونه قبول کړي، وارثانو له صبر ورکړي. باقي سیلابونو نه خدای زموږ وطن وساتي، د زلزلو نه مو ساتي، زموږ ملک په قرآن او په سنت آباد کړي.